بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نورشاه کارموال یم، بزنس ډاکټرز. یو د هغه مرکزونو نه ده چې ما په تیرو 14 نه تر 15 کلونو کې ډېر کم لیدلی دي. په دې مرکز کې واقعا ما ابتکار ولیده. په دې کې د ځوانانو د تشویق لپاره هغه ځوانان چې هغوی د کار په لټه کې یا مثلا دوی غواړي چې نوی تجارت شروع کړي، دوی انویسټمنټ وکړي، د هغوی دپاره دا داسې یو مرکز ده چې کیدای شي په دې تیرو 14-15 کلونو کې ما تر اوسه پورې یا نه وي لیدلی یا مې ډېر کم لیدلی وي. سربیره پر دې چې دا د ځوانانو دپاره یو تشویقونکي، هغوی ته د یو فکر ورکوونکي، د یو مفکورې ورکوونکي مرکز ده. دلته د ځوانانو په منځ کې د هماهنګي او د ګډ کار زمینه هم ایجادیږي. هغوی ته د ګډ کار کولو فکر ورکول کېږي او همداراز هم ځوانان کولی شي چې نه یوازې داسې په داخل کې په افغانستان کې دوی کاري فرصتونه ځان ته پیدا کړي، بلکې کولی شي چې نور ځوانانو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او په نړیواله برخه کې هم دوی فعاله اوسي. زما د ځوانانو څخه غوښتنه دا ده که چیرې دوی غواړي چې په خپل روزمره کارونو کې او یا که دوی غواړي چې مثلا په اوږدمهال کې خپلو اهدافو ته ورسیږي، نو خامخا باید یو ځل دې مرکز ته مراجعه وکړي، د دې مرکز نه لیدنه وکړي، د دې مرکز کې چې هغه فکر موجوده، په دې مرکز کې چې هغه مشوره موجوده، د هغې نه استفاده وکړي. بزنس ډاکټرز داسې یو مرکز ده د مشوره دهي او د مشوره ورکولو چې دا د افغانستان د ډیری ځوانانو لپاره زموږ په ټولنه کې تقریبا 80% ټولنه د ځوانان تشکیلوي او ځوانان چې کومو ستونزو سره مخامخ دي، کوم مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغې دپاره دا یو داسې مرکز ده چې دوی کولی شي د خپل روزمره وظایفو او کارونو په څنګ کې د دې مرکز نه، د دې مرکز د تجربو نه، د دې مرکز د مشورو نه استفاده وکړي او په خپل ژوند کې او په آینده کې مثلا د خپل کورنۍ، د خپلو هیوادوالو او د خپلو خلکو لپاره دوی د خدمت مصدر وګرځي. دوی کولی شي چې هماغه وخت کې چې دوی یو ځای کې وظیفه ترسره کوي یا دوی کوم کاروبار کوي، ډېر نور ابتکارونه وکړي او ډېر نور کارونه ترسره کړي. منتها دوی ورته ځکه نه متوجه کېږي چې همیشه په هماغه یو شي باندې تمرکز لري، په هماغه یو کار کې دوی مصروفه وي. که چیرې دوی بزنس ډاکټرز ته مراجعه وکړي او دلته مثلا هغه د مشوره دهي چې کوم سیشنونه دي یا کوم غټ جلسې دي، میټینګونه دي، ایونټونه دي، په هغې کې اشتراک وکړي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ځوانان به وکولی شي د همدغه خپل موجوده وخت نه د ډېرو زیاتو ابتکارونو او ډېرو زیاتو کارونو لپاره استفاده وکړي. زه همیشه د ځوانانو سره پاتې شویم، زه همیشه د ابتکار سره پاتې شویم او زه همیشه د خلاقیت سره پاتې شویم او بزنس ډاکټر زما دپاره دغسې یو آیډیل سنټر دی، یو آیډیل ځای دی. انشاءالله چې په آینده کې زه څومره چې خپله توانایي ولرم، وخت ولرم، د دې مرکز سره زه همکاري کوم او همدارنګه د دې مرکز نه زه خپله هم هغه بهره او هغه کومه سرمایه چې دلته موجوده ده، فکري سرمایه، هغه زه ترلاسه کوم انشاءالله.